دلته ورکړه. دا ده Threat has been detected. Threat has دا been ده detected. دا ده چیه؟ بل ته اسایمنټ کار کړی دی. پرفیکټ. چلو دا ورو شو. هیڅ ښه زه راځم څومره ډالر لرو موږ بانک کې 8000 موږ بیلنس لرو صحیح ده. اوس زه راځم کرنسي چینج کوم 914 از دلار با افغانی قیمتش چند بود 55 $1000 چې کوي صحیح است. اوس به وګورو چې زمونږ بیلنس کې فرق راغی که رانه راغی. 2010 شو او هغه 950 یویش لسی سلیز زریز لزر یو لک 5,95,898 افغانۍ موږ لرو صحیح ده. اوس غواړو چې موږ دا په ډالرو باندې تبدیل کړو ګورو چې په افغانیو کې فرق راځي که نه راځي. کرنسي چینج از افغانی با ډالر قیمتش چند بود 55 څومره ډالرو یا دوه درې څومره افغانۍ وي ښه 1 لک. اوس به وګورو چې دا هلته پکې چینج راغله که رانه راغله صحیح. یویش لسی سلیز زریز لزر یو لک اوس یې څنګه وکړو څنګه دې هغه نه دې سفر هم جوړ کول ګروپای دې کړي بیا صحیح دی ویل نن بس دغه شی ما غوښته چې همدا کار کړم. دا ډېر مهم کار وګوره ښه ډېره مهمه خبره او تاسو ته پرون تشریح کړم چې کله زموږ سره په بیلنس کې افغاني زیات وي ډالر ته زموږ ضرورت وي نو افغاني په ډالر تبدیلوي. کله ډالر زیات وي نو بیا صحیح ده. اول راس اوس دا ټول موږ سره وګورو چې سره کم چل ده ښه. بانک چایل ته راځو دا ټول ډیلیټ کوو. کرنسي چینج ته راځو ټول ډیلیټ کوو یس. ایکسپنس ته راځو ټول کنټرول ای ټول ډیلیټ کوو. زمونږ هر څه 0 0 دي ګوره هېڅ شی نه لرو صحیح ده. اوس راځو دلته بانک کې وقتی که شما پیسه مصرف میکنی اول پیسه باید از دفترتان بیاید صحیح است. برای تاریخ کش بای خالد این چک نمبر دلار بود 1,2,3,4 $10,000 آمد. خب حالا ما اینجا ببینیم که the expense پیشین $10,000 چی است؟ جمع است. دلته دا مسئله ورکی دا ایرور دا بخیر دا حال شي ښه. $10,000 پیشین چی است؟ جمع است. حالا ما مصرف میکنیم 1/1/2014 I type for example بخاطر office description کامپیوتر را آوردم $1,200 ښه دلته یې ولې نه ښیي راته چې څومره ډالر تاسو سره بیلنس ده مخکې کار کوو خیر اوس کار نه کوو. خب حالا باز من ما در بیلنس دلار داریم. حالا میخوام که افغانی نظارت دارم میخوام که همین دلار به افغانی تبدیل کنم صحیح است.
نو زه راځم دلته کرنسي چینج از ډالر به افغاني قیمت دی 55 څومره ډالر دی 1000 ډالر اوس باید موږ سره 55,000 افغانۍ وویسي فرق لري ښه فرق په څه شي کې ده ګوره ښه شما 1000 डॉलर तबादला कधी चेक अफगानी में शाप 55,000 و اینجا که شما بیایی اینجا دلتا تاسو آغرقی نمون نظر بیتو خوری کنید تو آتوی اونو خوری کنید دلتا موت مثلا داریم خیر دا وسره کم تاکو تاسو کار برده کرده بلی چند خدا شنوی کرنسی چینج خو سیده په دې کې خو مشکل نشته په کرنسی چینج کې خو مشکل نشته اوس به راسو څنګه چل وکړو یو خالی فارم واخلو صحیح ده خالی فارم گرفتم که دمی هیچ چیز هم نیست شما بیا اینجا عامل کرنسی از فارچی تیبل کرنسی اکسا فارم بگیریم دلتا ناخلو خواه دا کوز کو expense دا کار نه کوي خو په دې کې تا بټن نه جوړ کړی دی ټیک باکسونه خو نه اچوي بل چاته مې فلش کړ کړو دا شاید تا خلو تراکه دا ګډوډ څخه صحیح ده کار دې کړی هغه طریقه دې کړې ده خو دلته چې بس کوشش دې وکړو ټیسټ دا به ریپلیس کړو اوس راځو په دې کې خو سم پرابلم نشته دې کې خو هېڅ راځو ډیزاین ته ښه ډیزاین ته رالو دلته به موږ یو واخلو سب پاره ښه اوکې داسې چې نه بیا واخلو د کرنسي چینج نیکسټ ښه define my own next currency change از currency change ما یک سب فارم گرفتم اینجا حالا اینجا ما چی میکنم خوبش ببینیم اینجا یک تکست باکس میگیرم is equal to sum cost if cost کچیرتا currency from is equal to quotation USD quotation comma چی جمع کو amount صحیح است amount حالا اینجا که کدام amount جمع میشه دلته که کوم amount جمع کیږي دغه تاسو چینج کوئ هغه تاسو چینج کوئ کنه امی باید از بیلنس ډالري چی شوه کم شوه او په اضافه سره وړي خبرې دي خام خو چې کله کله این ما سیو میکنم یک تکست باکس دیگه میگیرم is equal to sum cost if cost اگر
currency from is equal to quotation AFG quotation comma نصف شيء دلتا وسمونغا amount سمر amount دا amount بعد لغونا كم تيجي كل ما تيجي في فعل quotation amount قوس علی خشود باز هم دمی مشکل است دا ډالر بل چانه کم شي د ډالر ډیبټ نه کم شي صحیح ده مګر الته بو د دې ډالر څومره پیسې جوړیږي افغاني هغه باید چی وشي افغاني ترجمه شي افغاني ته چی ترجمه شي افغاني چې جمع شو ډول کوم چیز نیست او دا هم چې هغه نو دا افغاني چې دي افغاني نه څنګه شي کم شي او ورته دا څومره ډالر کې دا دی نو یو ټکس باکس بل هم ته شي دا ضرورت ده اول دا وګورخه ټکسټ چیاست بیستوی چیاست ټکسټ بیستو دو خه اوس به دا لیک دی خو په یاد لري ګورخه ټکسټ 20 کیاست ای با ډالر باید جمع شوه و ټکسټ چې کیاست ای بعد دا څنګه شي د افغاني نه یو منټه چې دلته افغاني سره او دا باید افغاني نه کم شي ښه حالا یک ټکست باکس دیگه میگیرم کاپی پیست دمی چی باید شد is equal to sum pause if pause اگر currency from is equal to quotation USD quotation comma total امی total باید جمع شود در صورتی که این چی باشه ډالر باشه نو دلته چې کله ډالر وي نو ټوټل چې څومره افغانۍ راغلي دا ټکس باکس باید افغانۍ ته څنګه شي جمع شي یک دو ماجی باز کاپی میگیرم کاپی پیست is equal to sum قوس if قوس آگه currency from is equal to quotation FG quotation کام که چیرت افغانۍ وي نو اماونٹ چې کم ده اماونٹ نه ټوټل چې دا بیا ډالر ته ورجمع کوم ها ای سیو دی تنمر کو یک نمبر شمیتم تیاست چی است USD underscore add دیگه تکس باکس نم چیزه یعنی با ډالر چی شوا 8 شوا خوب بای نامیتم که افغانی underscore add دا افغانی تا باید پر 8 سی او دی تنمر کوم USD underscore minus بالو یا من صبر کدا کم ټکس باید دې کوم څه فارمولا ورکړی دا ښه دې فارمولا دی ګورم sum if کچیرته currency is equal to USD double quotation یا منټر افغانی سیده و دا افغانی ته جمع کیږي ښه خبر یلا کلیک میکنم add underscore افغانی او دا چې کوم ده دې فارمولا څنګه ده is equal to if currency equal to total دا به ډالر نه منفي شي ولې جمع شي ځکه چې هغه کرنسي چینج کړه کرنسي چینج کړو افغاني ته ورجمع شي ډالر یو کو افغاني ډالر ته ورجمع شي دا یو منټ sum if currency is equal to افغاني نو دا ټوټل ډالر چې دی دا باید ورجمع او صحیح کرنسي فرام افغاني ده ښه add underscore USD دا ټول جوړ شو لیک داسې و چې ذهن غواړي ګوره ښه کار دومره مشکل نه ده خو لږ سړی فکر وکړي مشکل حل کېږي خلاص شو اینجا ما میارم تکس باکس رایت کلیک میکنم expense currency change دمی چی هست add USD add صحیح ده دا
دا باید ډالر ته څنګه شي ورجمع شي وګورم که دا ډالر ته باید ورجمع شي ولې منفي نشي 1200 دی یو منټ خبر وکړه کرنسي چینج ته راشو دلته 1200 ډالر دي په افغانیو تبدیلو خو دا منفي شي باید که نه دا باید منفي شي له ډالرو نه او دغسې دا هلته ورجمع شي ښه خیر دا باید څنګه شي منفي شي کاپي پیسټ بیا راځم بل سره کوم ټکس باکس وکړو دیګه ټکس باکس چې کوم بود راځو کرنسي چینج افغانی 8 صحیح ده دیرهم چی شد دیرهم یک بار رن کنم 1200 ډالر دومره افغانی خزه اوس راځم کرنسی چینج ته از افغانی تبدیل میکنم با ډالر نو دغه چې کومې دي دا پیسې دا باید له افغانیو نه څنګه شي منفي شي دا له ډالر نه منفي شي او دا له افغانیو منفي شي اوس زه راځم نام از تکس باکس چی است تکس سودا 34 ای 34 باید از چی منفی شود خب از دلار بیلانس دلار دلته راځم منفی قوس څه چې ورته وایو تکس 39 خو نه 34 وای کیاس ای از افغانی باید چی شود منفی شود چند است تکس 6 بیلانس افغانی منفی بریکت تکس 36 د دې کار هم خلاص شو کار عظیم چی شد با پایان رسید البته دو ټکس باکسونه نور هم وکړو هغه اوس ورجمع کوو رائٹ کلیک प्रॉपर्टीज د ډیټا مې هم د کنټرول سورس مې هم ایکسپیرینس زه پوهېږم چې هم پرې نه پوهېږم خیر دی 2% هم چې پوه شي ښه خبره ده ښه دغه فکر کوم که نه ټکس باکس هم چې کرنسي چین ډاټ فارم کې ښه یو ځل دا وګورو چې په دې کې کوم عدد راځي دا هم چې افغانۍ هغه کړی وي که نه ډالر هم تبدیل کړي 1200 ډالر دومره هغه راځي دا 1200 ډالر خو دونه منفي شو خو دا باید افغانیو ته ورجمع شي د دې نوم چې ده ټکس 38 د دې نه بعد کوم ټکس راځي 39 ښه دلته باید افغانۍ بیلنس دا ورڅنګه شي ورجمع شي ښه جمع بریکټ ټکس 38 دا موضوع هم حل شوله دا باندې چې کوم چې دا چې دومره کار وشي او بیا نتیجه هم درنه کړي بیا دا ټکس باکسونه هم تا پټ کړي او بیا یاره ډېر زړه خوراک قسم ده نه نتیجه خو ورکوي انشاءالله باز میگیرم टेक्स्ट बॉक्स دیگه राइट क्लिक द प्रॉपर्टीज क्लिक in the currency change افغانی دا به څنګه چل کوو دا به ډالر ته څنګه شي ورجمع شي یو منټ دا به له ډالرو نه منفي شي خو دلته موږ له ډالر نه بل شی هم منفي کړی که نه نو دا هم یو ترې منفي کړو نو دا باید ورجمع شي ښه دا باید ورجمع شي ولې ورجمع شي ګوره څو دي 1200 شپږ اتیا دلته کرنسي چینج ته چې موږ راشو دا ګورې افغانۍ
په ډالر باندې تبدیل کړی دی. صحیح شوله؟ نو دا ډالر جوړ شو، دا باید ورجمع شي. کله کله جمع معنا خیال او رقمونه. نو دې ټکس باکس هم څه ده؟ دلته به راشو جمع بریکټ ټکس څلوېښت. بس زموږ کار نور جوړ شو چې مشکل نشته، مسله نشته. ښه دا چې کوم دا په دې کې واچو چې بیخي د شیطان نه پام نشي. چرا وای چی گفتی؟ نه نه پاتې ټول صحیح شو. ښه اوس ورته وګوره انشاءالله. بس اکسپنس ته راشو. دا څوک چینج کړي؟ دا خو ما نه چینج کړی. اوس باران کو. اوس خو ورته وګورئ. مونږ لیک باید کم کم چې پې پوه شو، هسې پې نه پوهېږو. ښه صحیح ده. خیر حال ببینئ ما چند ډالر داریم؟ 16386 موږ لرو او 1,08,400 افغانۍ موږ لرو. اوس غواړو چې زموږ افغانیو ته ضرورت څه. نو موږ راځو د 386 ډالر سره کوم ته کوو؟ په افغانۍ چینج کوو. او افغانۍ څومره دي؟ 386 ډالر موږ چینج کوو. کرنسي چینج 1,2014 از افغانی به دلار قیمتش 55 څومره افغانۍ؟ 386 که نه؟ ښه صحیح صحیح. ډالر په افغانۍ چینج کوو دومره او 386 ښه 1,230 دا باید افغانۍ بیلنس ورجمع شي. د افغانۍ بیلنس مخکې څومره و؟ صحیح شو. دې کې هم چینج راځي په دا ټولو کې تاسو چینج حال مسله حل شو. مشکل بود مشکل حل شد. ولی دمی مردم تنها انتری میکنه. انتری خاطر نور مشکل نداره. دومره پیسې باید وکړم. ولی ما میایم یک بار افغانی را هم تی کنم. افغانی ماجرا کردیم دلار ضرورت دارم. کرنسی چینج. کرنسی چینج. دومره از افغانی با دلار قیمتش چند بود؟ 57 څومره افغانۍ وي؟ 1,2,3,4 لک افغانۍ. صحیح ده؟ اوس باید دا 1,450 ډالرو ته ورجمع شي او نور باید د افغانۍ نه کمې شي. نو دا دی خیال نه ګورو دا ډیټا چېرته راځي. اول د کوم ځای نه ټکس باکس راځي، د هغو ځای نه بل ټکس باکس راځي. اوس څوک پوهېږي چې دلته نور ټکس باکسونه هم شته. خو مشکل د موږ حل کړه څه راکړو مشکل هم وکړه. او زه ته راځم بیا هم په دې کې فرق راځي که نه په دې تاریخ باندې 2000 څه شی فار ایگزامپل د آفیس لپاره فار ایگزامپل LCD افغانۍ 60,000 روپۍ باندې 9,610 افغانۍ موږ سره پاتې دي. ټوټل دومره ډالر تا ته راغلي دي او ټوټل دومره ډالر تا مصرف کړي دي. دومره باید تا سره باید وشي کار. او ټوټل افغانۍ کې سره راشي دا ولې زیات نشو چې افغانۍ د بیت سره سره کنه دا دا ول زیات نشو. دا خو چې راځي دا خو ډیبټ دي کنه. دا خو چې راځي هغه پیسې دي. دا خو لاړې وختان دا خو مصرف په دې کې اضافه کیږي. دا خو هغه پیسې چې راځي
صحیح ده او دومره به تاسو سره ډالر پاتې او دومره به تاسو سره افغانۍ پاتې دي خلاص نور ته بیغمه ما څه ده خلاص نور ته ضرورت نشته چې ته راځي هر ورځ ماښام ته د خپل دخل حساب چې څومره پیسې لرم دا ډېره مشکله خبره د اکاونټینګ دارو له تر څو چې بیلانس برابر نه وي تاسو ډیبټ او کریډټ نو تر هغه وخت پورې هغه تاسو هغه محاسبه دا ګډوډه کله چې دواړه برابر نو بیا صحیح نو دلته به تاسو وګورئ هیڅ ضرورت نشته چې دخل په حساب کې دومره پیسې تاسو باید وي ذمہوار دا چې کم یې هغه ته نو غلي نه وي د غلا مخ څوک نشته د غلا مخ څوک نه وایي هیڅ څوک نشته ښه په دې کې څه رقم چل نه په دې کې داسې کار کوو چې چېرته مثال موږ سره 19,904 پاتې دي که یو نفر راځي 60,000 مصرف کوي اسټینډ اپ 20,000 کې مصرف کوي کنه نفر باید چې نه شو ها ته داسې سمانه داسې سمانه نه دا خو د پرونجي کار نه ده دا د پرونجي کار نه ده دا خو ولا کې سمانه نه دا معنی ده تو $19,904 موږ دفتر کې لرو اوس که چېرته د محاسب راځي او $60,000 مصرفوي باید ریکارډ سیو نشي ته څنګه چل ته پیسې نه لري روزانه څنګه کېدلی شي سوال پوه نه شو جواب ځانه به شرامت نه جوړه که څومره ډالر لري ته ته داسې کولی شې چې ته په جوب کې 1000 روپۍ لرې او دوکان ته لاړ شې 2000 وخت سودا واخلې کولی شې نه شې کولی که $10,000 تا سره دي ته څنګه کولی شې چې $60,000 مصرف دلته اوس یو کس راشي دغه نه ټول ریکارډ یې ګډوډ کړه دا دي د افیس لپاره هر څه چې د مثال بي سي مو واخیستل $US یا $2,000 ته منفي راغله دا له جوبه ورته راوړي کوم یې ورته راوړي باید ونه شي یو روپۍ چې څومره پیسې چې ته لرې له هغو نه یو روپۍ چې زیاته مصرف کوې باید مصرف ونه شي یو منټ زر 100 منټه وخت لري زر کوم 100 ثانیې چک باکس خدای تباه کړي دې کې چک باکس خبره ده نه راخو ته یو منټ ته فکر وکړه چې ټول باشه استاد برای فقط بکنه که اگر یا مسایی به باشه هایی که کوچک باشه اگر بالا باز مثلا چک سم در کدام ایونت در کدام جای کوড شو بالای بٹن شو بالا چک باکس و بالا چی شو استاد یک فایل بیار شو مثلا افتر اپډیټ ښه ته څه سوای دا څنګه وشي امکان لري کنه کلري څنګه امکان لري وی باید هم داسې وي دا خو داسې خبر ده چې باید داسې وشي ته چې وایې ولا زمان ده شرط ورکول څه رقم شرط ورکړه چې ته کوډ کوې دا کومه ده دا کومه چې موږ لیکو کنه دا اډیټ هغه دې سره کوم مساوي شي او یا دې نه کوم قبول کوي چې دې دې مې ته چې مې چې مې خو اول کوم چې مې خو ها چی تو شده ساز ایچ کنشان اف میگه مگر امی تکس برای هات یو اس دی بوده هیچ بلانس اگر این مسئله بشه به صفر است نه اونجا نوشته کنم که اگر یو اس دی مساوی شما چی کنم اف برای ایونت کانسل ایونت میشه چی میشه کانسل نفهمیدم چی میگی شما ساز کنشان اف میگه مثلا نام یو اس دی اگر مساویش به صفر خب صحیح ده صحیح ده خب نامی ازی دلته اوس نوري مسالې دي چې دي نوري مسالې هم دي صحیح ده اوس که دلته مثل که یه گفت گوری مشکل سره مشکل راځي بر مشکل اینجا یه گفت که اگر اینجا این زیاد بود اگر USD همه کسیم شما گفتی باز چطور الامکان داره یه افغانی باشه امکان داره نه داره صحیح ده پوش کنم
دلته د داسې ویلي چې موږ شرط ورکوو چې که چېرته اگر ای زیات باشه از ای ریکارډ ثبت نشه امکان داره ای افغانی باشه یو منٹ چا وقتی بردن بسیار خوب بردن بس بسیار فهمیدی ماشاءالله خب نام از این تکست باکس چی است؟ تکست 38 اینجا میایم خب رایت کلیک event before update یاره خوب لیک فکر غواړي نور خلاق مشکل څه مشکل دي اما هغه کوډونه دي کوم کوډ موږ نوی کړی درته ټول هماغه کوډونه دي که نه دي خلاص ښه بالای event before update if me dot currency type dot value is equal to quotation USD quotation and me dot text me dot amount dot value greater than me dot text 28 dot value then me dot cancel event one message box sorry your amount is more than balance in hand در اخر هم چی یو شرط بل هم ورته ورکولی شئ چې که چېرته چی باشه اگر کرنسی ټایپ ایکول ټو افغاني اول ته تاسو د پوهې شویتې که نه اوس زه راځم یو 2015 ABC دا شو ډالر څومره ډالر واخلو یو 100,000 ډالر واخلو نو څه کم چل دا اوس که چېرته 2000 وي مشکل شته همداشان تاسو به د دې ټکس باکس نوم معلوم کړئ چې که چېرته ای اینجا افغانی بود و ای ازی که چی باشه خلاص ابي دواړه مسلې حل کړي خلک چې فکر کوي هغه دې نسته ورته دې باندې څومره تکلیف شوی سره کوم جوړ شوی او صرف هم شي ولا میسج راکړي دا څه دا شي خب نام از تکست باکس چی است اینجا میبینم تکسی امروز تکست باکس شیو نور ندیدم هیچ چطور امکان داره خب که داسې و نو بیا فکر وکړه خلاصون then اینجا دیگه میتونم if me dot currency type dot value is equal to quotation AFG quotation and me dot amount dot value زیاد باشه me dot text ترتیب کنه dot value then در آخر چی کو end فیگر بچه خلاص یو 2015 دا پروجیکټ دا افغاني مصرفونه یاره یو 50,000 مصرف کوم څنګه شروع کړو دا 50,000 مصرف شو باید ونیسي که نه بیرته راځو دا ټول دي چې بیرته ختموو ښه
or me dot, or if me dot just currency type dot value is equal to quotation, if G quotation and me dot amount dot value greater than me dot text 30 dot value قوس then يو قوس اوس هم کوم چې په کور کې تاسو کوئ الله خنه کېږي خاول خو دا ریکارډ ډیلیټ کړو که نه ځکه چې دلته څه راغلی منفي عمله ای پروجیکت افغانی با چند است یا دو درې پنځه یو اندف اضافه وکړه ښه یک اندف چی بود اینجا اضافی بود دا ریکارډ څنګه کېږي کم باشه اوس ښه دی پوه شوه دومره کار هم وکړه دومره کار چې ډېر زیات کار هم وکړه خو له دې نه تاسو په استفادې نور شیان د دې مطابق چې وي د دې سره ورته والی ولري نو تاسو کولی شئ کار وکړئ داسې نه چې صرف تاسو به دغه زده کوئ خاص اول دا زده کوئ دا څنګه اوسئ د کومه طریقې نه چې کله مو دا زده کړو له دې نه بعد بیا نور شیان چې هغه د دې سره ورته شیان وي هغه هم بیا کار کوي صحیح صحیح شو کولی شي بیا چې شو کوم ځای کې سوال ده؟ وایم همدغسې وکړه دا کار ته نه کوم